بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان محترم از درس دمسور په پروګرام کې انزرت راغلو یا بلانک پیج هم ویلې یا پیج بریک هم ویلې. بلانک پیج یعنی خالی صفحه او پیج بریک یعنی صفحه را قطع که. مطلب څه ده؟ مثلا یار اندی قوس خلاص قوس بسته انټر دومره به ډیټا موږ تاسو ورته څه کو اضافه کو. کله هم ډیټا اضافه کړ اوس موږ تاسو کو غواړو خپل ډیټا مثلا زه د صفحه سایز به وړوکی کړم ویو ته ولاړ شم ستاسو ښه پوه شئ کنټرول ای کنټرول سی کنټرول وی دلته به تعداد زیات شي. صحیح ده. دا د دومې صفحې رنګ زه مکمل رنګ چینج کوم دغه زیډ رنګ ته د څلورم رنګ هم زه چینجوم یو بل رنګ ته متفاوت. صحیح شو. اوس ګورئ دا څومره صفحه ده اول دا څومره ده د دوم صفحه نه د اول صفحه په آخر کې مې کرسر ایښی. چیرته؟ د اول صفحه آخر کې. زه غواړم چې دغه دوم صفحه ډیټا د ای خواته لاړ شي دلته یو صفحه راته جوړه شي خالي صفحه. صحیح شو. یو لاره خو دا انټرونه وهه دغسې د خپله ډیټا د ای خواته ځي انټر به وهې یا چې لیکنه وکړي خو دلته څه ډک هغه خپله لاندې روان دي. خو زه دا نه غواړم. زه شارټکټ غواړم یو صفحه خالي صفحه غواړم. نو دلته د کرسر د اول صفحه آخر ته چې کېښود انزرت ته لاړ شه بلانک پیج باندې کلیک وکړه. ګوره موږ تاسو ته ډیټا درېیمه صفحې ته لاړ که نه یو صفحه څه سو بیکار سو. پوه شو انشاءالله. دا یو رقم شارټکټ یې کنټرول انټر ده. ګوره دلته هم کرسر ایښی ده کنټرول انټر ووهه تاسو ته صفحه څه کېږي خلاصېږي. بل دوستانو اوس زه غواړم چې د دغه دومې صفحې کوم چې په سور رنګ کې ده دغه ډیټا زه غواړم دغه صفحې ته د لاړ شي او دغه ځای ماته د بیکاره سي. نو دلته د کرسر کې د دلته لاړ شه پیج بریک باندې کلیک وکړه. دا ځل پیج بریک باندې چې کلیک وکړه ګوره ډیټا د بله صفحې ته لاړ دوه ځلې ما کلیک وکړم ځکه ما سره داسې شو یو ځل کلیک کوم ګوره دلته ځای خالی شو ډیټا دلته لاړ. خو په منځ کې بله خالي صفحه راغی نه ده راغلی فقط ډیټا چې سو بله صفحې ته لاړ. پوه شو انشاءالله پې اوس دا خبره وای ټول پرون بل خو شی نه و هغه بل خو کور پیج و هغه اسان. ښه دوستانو نننی درس زموږ تاسو ټیبلز دی یا زموږ تاسو په ژبه جدول. څنګه کولی شو جدولونه جوړ کړو حاضري جوړ کړو هغه استلام هم چې جوړ کړی و راپور جوړ کړو دا ټول شیان په همدې کې جوړېږي او په دې باندې ډېر سر خلاص کوي. په وورډ پروګرام کې دا ټیبلونه دي او بل د ټیبلونو څخه دغلته پیج نمبر او دغه شیان دي او دا هم ده دغه ځای ځای زده کوئ نور هېڅ شی نه لري وورډ پروګرام دغه ټول پنځه شپږ خبرې لري. اوس تاسو کومه ورځ راغلی له دې نه هم استفاده کړې ده له دغه نه هم استفاده کړې ده نه خو مهم دا له صفحه سایز غټ که وړوکی که دا کارونه تاسو زده کړې ده. نو ټیبلز دوستانو موږ تاسو زم دلته دا انتخابوم دلته ګوره چې کرسر یې وړې دلته راځي چې آخر ته ورسېد انټر یې کلیک یې کړه درته څه کېږي دا رسم کېږي. د دې لپاره چې د تاسو سره ښه پې خلاص کړم زه دلته به لاړ شم دې ته به رنګونه استفاده کوم دلته به زیډ رنګ استفاده کوم داسې به زه لاړ شم سور رنګ استعمال کوم او یو دانې ته مثلا هر رنګ چې مشخص مشکل نشته. دوستانو په ټیبلونو کې موږ تاسو داسې تعریفوو وایو ټیبل یا جدول هغه د جدول هغه څه ورته ویلی شو جدولونه دي چې زموږ ډیټا منظم ارینج کوي یعنی ډیټا منظم کوي ډیټا درته ښه جوړوي. تاسو فکر وکړئ که تاسو ته څوک وایي چې ورور حاضري جوړ کړه نو ته دلته ولیکه مثلا علي دلته د چې علي ورته ولیکل نو بیا مخې ته یې ولیکه پرزنټ 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 همسې وضع دا حاضري شو نه غلط ده. نو تاسو مکمل به څه شی باید ولرئ چارخانه منظم حاضري جوړ کړئ. نو دوستانو مونږ او تاسو سره په کوم زیډ رنګ تاسو ته رنګ آمیزي کړی ده په کوم رنګ زیډ رنګ سره دغه رنګ دغه شی ته موږ تاسو په ټیبلونو کې کالم وایو. شی ورته وایو کالم. اوس زه څو دانې کالم لرم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه او لس. څو کالمونه شو؟ لس کالم شو. په کوم چې مې درته په سور رنګ کړی ده دې ته موږ تاسو را وایو یا رو ورته ویلی شو ROW. صحیح شو رو ورته وایو. دا شو کالم او دا څه شی سو رو. اوس څو دانې رو لرو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دانې څه لرو
رو لرو. اوس نو بعد له دې نه چې زه تاسو ته ټیبل ووایم داسې نه وایم چې وروره 5 دانې داسې خانې جوړې کړه 10 دانې داسې درته وایم وروره 10 دانې کالم جوړ کړه 5 دانې رو جوړ کړه نو په ځان باندې بیا خپله ښه پوهېږئ. او بل دوستانو دا خو شو شی کالم او دا شی سو رو سه خای دغه یو دانه خانې ته چې وایي دې ته سل وایي شی وایي سل وایي. په ورډ پروګرام کې هم دا خبرې ده دلته سمجده کالتم درته آسان کیږي. نو دا سو کالم دا شروع او دا یو شو سل. نو ټیبل داسې تعریفوو د رو کالم او سل مجموعې ته ټیبل وایي. آسان صحیح شو. یعنی او ټیبل چې شي نه جوړ ده رو کالم او ټیبل څخه جوړ ده رو کالم او سل څخه جوړ ده. اوس دوستانو دغه خانه څه ده وړوکی ده زه غواړم غټې کړم چې دا زما ډیټا دې پکې ولیکل شي. نو دلته ستاسو په دغه خپل خط باندې کرسر ویسئ ګوره اوس آی غوندې ده که نه آی حرف غوندې څه د خط په سر ویسئ ګوره څه رقم علامه اخلي لکه جامع غوندې اخلي 2 دانې تیرونه نو څه دلته دې واخیست لفټ کلک پرس ونیسه کش یې کړه سایز یې څه کېږي غټ کېږي. نور د زړه سهار څومره دې ته په کار وي ضرورت وي او که بیرته یې وړوکی کول غواړې نو دلته به بیرته ورته انتخاب کې بیرته به څه شی سي وړوکی سي. صحیح شو. بخښنه غواړم کالم غواړم غټ یا وړوکی کړم همداسې کالم د انتخاب که کرسر په سر ویسه دغسې کش کړه. صحیح شو. نظر خپل ضرورت هغه د سایز چې که وړوکی او غټ کړه. او که غواړئ چې په یو وخت کې عموما ټول د غټ یا وړوکی سي بیا تاسو له دغه کنج نه وینئ دغه علامه عکس ده دلته راشئ ټول وړوکی سو ټول غټ سو په یو اندازې سره یعنی په دې کې بیا تغییرات نه راځي ټول منظم په یو تغییرات سره جوړیږي. دا شو غټ وړوکی کول ده دی. اوس ورونو دغه د زیډ او د سور رنګ په منځ کې زه غواړم یو دانه کالم اضافه کړم. څه اضافه کړم؟ کالم اضافه کړم. نو د دې کار لپاره تاسو کرسر دلته پورته ویسئ ګوره د جمع علامه راغی. اوس په د دې په سر کلک کې تاسو څه اضافه کیږي؟ یو کالم اضافه کیږي. پوه شوئ؟ دلته کرسر ویسئ ګوره یو کالم اضافه شو. کلیک کوم د څه کیږي؟ اضافه کیږي. او که غواړئ چې رو اضافه کړئ نو تاسو ته رو هم همداسې اضافه کیږي څه رقم اضافه کیږي تاسو دلته راشئ دې خوا ته کرسر ویسئ اوس ګوره لاندې درته بل رو اضافه کیږي. صحیح شو. دا د کالم او د رو د اضافه کولو لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو. نو اوس راځو یو حاضري جوړوو. زه چېرته لیاوټ ته چې لاړو اورینټیشن دلته لانډسکیپ ورته وایي یعنې صفحه دې په هغه سي اوږدو سي او سایز هم ورته فور انتخابوو. د یو حاضري لپاره موږ تاسو څه شي ته اړتیا لرو؟ څو ورځې ته اړتیا لرو؟ 13 ورځې ته. او 3 دانې څه شی دي؟ نومونه دي که نه شماره نوم د پلار نوم او 13 ورځې نه خو جمعه راځي پکې که نه 4 جمعه په ورنه منفي کړو 26 دانې او یو دانه د ملاحظاتو لپاره 26 یا 28 او 3 10 هماغه 10 دانې پکار ده. اوس داسې هم چې رسم کړم صحیح شو. دا خو موږ تاسو سره څو دانې کالمونه دي؟ 10. زه غواړم چې دا 10 شي نو دلته ورځه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دلته هیډر ته لاړو 11 12 14 15 16 17 18 19 لاس دانې وو 10 دانې پوره سو. صحیح شو. دا مې څه کله جوړ کړو اوس له دې کنج نه یې اخلم مخکې له دې نه څه کنج نه یې واخلو دلته به هغه اشخاص او هغه هم به زیات کړو هر څو دانې پسې پکار یې ګوره دا یې سخته لاره ده اسانه لارې هم شته په څو دانې کلکونه یې درته جوړولی شم خو د دې لپاره چې تاسو ذهن کې ښه کښېني زه اول سخته درته ښیم. نو دا ټول مې انتخاب کړم د دغه کنج نه یې اخلم دا لږ سایز به دغسې غټ کړو دا یو څو دانې به یې بېرته کم کړو چې دا دومې صفحې نه هغسې راشي دلته. اوس دلته راسه دغه فارسي ته جوړوو که نه نو دا لاشه دلته دا کش کړه داسې دا راوړه دلته دا د شماره دا لږ دې خواته راوړو دا کنج نه انتخاب کې دغه ټول ټیبل د کولی شي انتقال ورکړي دا کنج کې دغه باندې کلیک وکړئ صحیح ده هر چېرته چې ټیبل زړې همالته یې کېده. نو دا م انتخاب کړو ورته دلته راځو اوس بیا دلته راځو دا یې شماره دا یې نوم او دا یې هم د پلار نوم. صحیح شو. نو دلته نور دا دی او راځي صحیح شو. نور منظم بیا دلته تاریخ ورته لیکو دلته دا شان لیکو دا انشاءالله بیا
وروسته درته تشریح کوم. اوس دلته زه لیکم شماره او دلته به ورته ولیکو اسم، دلته به ورته ولیکو ولد. اوس دا سنټر ته څه رقم راوړو زده هم ده که نه؟ هوم ته لاړ شه دلته ورته سنټر څه وروره دغه ټول انتخابوو. دې کې تاریخ هم لیکلی سي خو اوس ورته مرچ کوو. ټیبل لیاوټ ته ځم هلته مرچ سل باندې کلیک وکړه دا ټول د یوه دانه جوړ شي. نو داسې موږ تاسو سره یو حاضري جوړول. د تاسو کورنۍ دنده هم همداسې یو حاضري به ماته څه کوئ منظم جوړوئ او راوړئ. خیر انشاءالله. اوس باز د که نور تنظیمات هم درته تشریح کوم. نو دا اوس موږ تاسو سره د ټیبل شروع. انشاءالله نورې خبرې هم پکې ډېرې دي ټولې درته ښه په منظم ډول درته تشریح کوم انشاءالله.